बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा पदे کې تاسو ته ټاپک کوم پایلم ایکاینوډرمیټا پایلم ایکاینوډرمیټا زموږ سره پایلم نه د دې چې کوم ممبرز دي هغه به کې مونږ کلیر کو دا غي نه علاوه بل به دا خبره ده چې د دې مخکې سونه پایلمونه دي هغه ما تاسو ته کړی دي ها نو پایلم ایکاینوډرمیټا مطلب دا دی پدې کې د ایکاینو مطلب دی سپینی مطلب دا دی مونږ چې کله د دوی د جسم ته وګورو د خو تاسو کې د خطر ته بل پنځه معنی ولې دې ته سپینی وای ټیک شو لکه تو داسې ښکاری ته به چې د دوی د بدن چې دی د په خپل ځای باندې چې داسې چولې د دی هیر لایک سټرکچر په ذریعہ باندې زکه د ته سپینی چې دی هغه ویل کیږي او بل ایکاینو مطلب دغه شو بل زموږ سره ډرمیټا دی نو ډرمیټا مطلب د سکین یعنی پایلم ایکاینوډرمیټا چې سونه ممبرز دی لکه په دې کې زموږ سره سٹار پېشته چې کله مونږه د هغې جسم ته وګورو نو هغه موږ ته داسې ښکاري لکه ته به چې د دوی په د جسم باندې دا هیر لایک سټرکچر چې دی هغه موجود دی نو ځکه دې ته سپین سکین وایي او د سپین سکین مطلب دی دا د چا دی دا د ایکاینوډرمیټا اوس د دې پایلم ایکاینوډرمیټا ممبر زموږ سره کم یو دي یعنی د دې اگزامپل کم یو دي دا تاسو ته شارټ کوېسچن کې هم راتلی شي چې د پایلم ایکاینوډرمیټا ممبر چې دي هغه کم یو دي نو د دې ممبر چې دی پای کې زموږ سره سی سٹار دی بل زموږ سره بریټل سٹار دی بریټل سٹار چې دی د شکل چې دی د ستورو په شان دی او دا بالکل یو ځای اوسیږي هغه د بریټل سٹار وایي د هغې نه علاوه زموږ سره سی ارچن دی سی ارچن چې دی هغه هم د سی سٹار په شان دی خو د سی سٹار کم آرمز چې هغه ښکاري او په سی ارچن کې دغه 15 آرمز چې دا بالکل د دوی په د جسم کې چې دی پټي بل زموږ سره سی کوکمبر دی سی کوکمبر دا شکل چې دی لکه الانګیټډ دی لکه موږ ته بادرنګ وایو نو د هغې په شان سټرکچر یې د دې نو ځکه دې ته سی کوکمبر چې دی ویلی کېږي اوس دا ټول ارګانیزم زموږ سره موجود دي لکه سی سٹار دی بریټل سٹار دی سی ارچن دی سی کوکمبر دی دا ټول ارګانیزم شکل دی چې موږ وګورو نو دا ارګانیزم موږ ته د یو بل نه مختلف ښکاري او مختلف ارګانیزم دي هم په شکل کې چې دی زموږ نه مختلف دي د یو بل نه چې دی مختلف دي خو آل هیو ټو کامن کریکټرز خو دوه خبرې په دې کې داسې دي چې هغه د دې ټولو ارګانیزم کې یو شان دي دوه خبرې داسې دي چې هغه په سی سٹار کې بریټل سٹار کې په سی ارچن کې او سی کوکمبر کې چې دی یو شان دي او اونلی خبره په کې څه ده چې په دې کې واټر ویسکولر سیسټم دی واټر ویسکولر سیسټم دا دی چې د دوی په دې جسم کې د اوبو پاس کېدو دپاره یو پراپر سیسټم چې دی هغه موجود دی دا به زه تاسو ته په دې کې ایکسپلین کوم چې واټر ویسکولر سیسټم چې دی څه ته وایي د هغې نه علاوه بله پکې دا خبره ده چې ریډیل 5 سایډډ سیمیټري بله پکې دا خبره ده چې د دوی جسم مونږه د یو نه زیات په پایو پلینز باندې چې دی هغه مونږه ډیوایډ کولی شو نو ریډیل سیمیټري دغه ته وایي ریډیل سیمیټري دی ته وایي چې مونږه د یو ارګانیزم جسم د یو نه زیات په 15 پلینز باندې ډیوایډ کوو نو هغې ته چې دی 5 سایډډ سیمیټري چې دی هغه ته ویلی کېږي بل د دې هیبیټیټ سره دا ایکسکلوزیولی میرین دي څونه ارګانیزم چې زموږ سره په پایلم ایکاینوډرمیټا کې چې دي دا ټول زموږ سره چې دی میرین دي یعنې دا د سمندري اوبو کې چې دی اوسیږي ټیک شو نو یو خبره پکې دا شوه ریډیل سیمیټري شوه ما تاسو ته ووایي چې ریډیل سیمیټري چې دی هغه څه ته وایي چې په د دوی کومه باډي چې دا د یو نه زیات حصو ته موږ ډیوایډ کوو په پای پلینز باندې بل دا ټریپلوپلاسټیک دي یعنې د دوی په جسم کې ایکټوډم میزوډم انډوډم چې دی هغه پکې موجود دی د هغې نه علاوه د سلومیټس دي سلومیټس مطلب دا دی چې د دوی په جسم کې پراپر کیویټي چې ده هغه موجوده ده او د هغې نه علاوه په دې کې ارګن سیسټم دی یعنې د دوی په جسم کې داسې سیسټم جوړ شوي دي چې هغې کې باقاعده ارګن چې دي هغه موجود دي ښه که اوس مونږ د دې اوپن بله پکې دا خبره چې دی سپاینز د دوی په دې جسم باندې سپاین چې دی موجود دی دا سپاینز دی چې که یې دا د ویښتو په شان دا شکل له وته ته وایي چې په دې باندې دا غني چې دي دا موجود دي نو دې ته ویلی کېږي سپاین څونه ممبر چې دي د پایلم ایکاینوډرمیټا نو په هغې باندې سپاین چې دي موجود دي بل پکې اوپن سرکولیټري سیسټم د اوپن سرکولیټري سیسټم مطلب دا دی چې د دوی په جسم کې سرکولیټري یعنی د دوی په جسم کې سرکولیټري سیسټم شته خو لیک هارټ زړه پکې نشته نو د دې وجې نه د دوی چې کوم اوپن سرکولیټري سیسټم دی نو هغه ډېر زیات کمزوره دی بل نروس سیسټم دی نو نروس سیسټم چې دی په دې کې برین چې دی هغه ایبسینټ وي خو نرو لایک رنګ چې دی هغه پکې موجود وي کم ریسپریشن ته موږ وګورو نو ریسپریشن چې دی د دوی په دې جسم باندې چې دی په سرفیس باندې ګیلز موجود وي په هغې باندې کوي موږ ته فیپولای چې دی هغه ته هم ویلی کېږي او بل د ریسپریشن دپاره د ټیوب فیډ چې دی هغه هم استعمالوي په واټر کینال سیسټم کې تاسو ته ټیوب فیډ ویم چې دا څه ته وایي د هغې نه علاوه کوم ډایجسټیو سیسټم چې دی نو ډایجسټیو سیسټم چې دی هغه په دې کې کمپلیټ دی نو څه کوي سرکولیټري سیسټم پکې کمزوری دی نروس سیسټم چې دی پکې کمزوری دی ریسپریشن چې دی موږ به ووایو چې دا پکې هم کمزوری دی ټیک شو خو ډایجسټیو سیسټم چې دی نو هغه پکې برابر دی اوس موږ سکلیټل سیسټم وګورو نو سکلیټل سیسټم چې دی هغه ټول د دوی د اوبو د وجې دی هایډروسټیټک دی یعنې د دوی په دې جسم کې چې کم
واټر کینال سیستم دی نو د هغې د وجې نه سکلیټل سیستم د دوی جوړ شوی دی او سکلیټل سیستم چې دی د هغه د کیلشیم کاربونیټ د وجې چې دی هم جوړیږي ټیک شو بلکې ریپروډکشن خبره مونږ وکړو نو ریپروډکشن به دی کې چې دی هغه سیکسول دی او یونیسیکسول مطلب دا دی چې ډیفرنٹ سیکس ارګن چې په دې کې موجود دي مطلب میل پکې جدا دی فیمیل چې دی هغه پکې جدا دی او فرټیلایزیشن چې یونیسیکسول دی نو دوی به میرین کی نو ظاهر خبره ده چې د دوی چې کوم فرټیلایزیشن دی هغه به ایکسټرنلی ځکه چې په اوبو کې زیاتره کوم ارګانیزم دی هغه فرټیلایزیشن چې دی هغه اکثر ایکسټرنلی ډیولپمنٹ چې دی هغه به انډایرکټلی مطلب څه دی چې اول به لاروا جوړیږي د لاروا نه بعد به بیا زموږ سره پوره سټیجز راځي او په اخر کې به زموږ سره ایډل سټیج ته چې اب ورسی نه ځکه وته انډایرکټ ډیولپمنٹ چې دی ویل کېږي چې په دې کې انډایرکټ ډیولپمنٹ چې دی کېږي ایکسریټری سیستم موږ د دې وګورو نو ایکسریټری سیستم چې دی د دې چې کوم میټابولیک ویسټ ټي هغه بهر توزیع د ریسپیریټری سرفیس باندې نو ریسپیریټری سرفیس هغه د دوی سری هغه ګیلز دي نو په ګیلز باندې چې دی هغه اوزي نو موږ به دا ووایو چې سکلیټل سیستم په دوی کې کمزور دی د هغې نه علاوه ایکسریټری سیستم پکې کمزور دی ډایجسټیو سیستم پکې پوره دی بیا پکې زموږ سره نروس سیستم چې دی هغه کمزور دی اوپن سرکولیټری سیستم چې دی هغه پکې هم کمزور دی نو دا ټول خصوصیات چې دي دا کم کمزورتیا چې دا به څوک پوره کوي دا به زموږ سره واټر ویسکولر سیستم چې دی هغه پوره کوي اوس که موږ واټر ویسکولر سیستم چې کوو نو دا سټرکچر چې ما راغستی دا د سی ارچین دی سی ارچین تقریبا د سی سټار په شان دی چې دی یو شان دی خو چل پکې څه دی چې د سی ارچین کم عام شي نه هغه دن نه او کم سی سټار چې دی نه هغه بهري ټیک شو سټار فش چې دی هغه ته موږ وایو سی سټار مطلب زما دی اوس که موږ سی ارچین ته موږ وګورو نو په دې سی ارچین کې کوم واټر کینال سیستم چې دی نو په دې واټر کینال سیستم کې دلته کې دا یو ټیوب راغلی دا کم ټیوب چې دی دلته کې لپاسه دلته کې یو سورې شانتې چې دی موجود دی هغې ته چې دی موږ اینس وایو نو دغه اینس چې دی دا د ایکسریشن دپاره هم استعمالوي او دغه د ډایجیشن مطلب د خوراک غسلو دپاره چې دی هغه هم استعمالوي ټیک شو نو کله چې دا ټیوب لاندې راشي نو دلته کې یو کینال سیستم چې دی جوړ شوی دی د هغې سره ټچ شوی دی او د دې نه واړه ټیوبس چې دي نه هغه په دې شکل باندې چې دی هغه وتې دي ټیک ده ښه اوس که موږ د دې شکل د وګورو سی ارچن ته نو دلته کې زموږ سره دلته کې دا ټیوب پیټ دي نو دا ټیوب پیټ چې دي دلته کې د دې سره دا امپوله چې دی دا سره اټیچ شوي ټیک شو نو چې کله اوبه راشي نو دلته کې دا کم امپوله چې دی یا به موږ د امپیوله ووایو نو په دې امپیوله کې زموږ سره اوبه جمع شي چې کله پکې اوبه جمع شي په دې کې کانټریکشن کېږي د هغې نه علاوه په دې کې چې دی ریلیکسیشن کېږي نو د هغې د وجې نه چې دی دا مومنټ کوي ټیک شو او دا ټیوب پیټ چې دی نو د مومنټ لپاره استعمالیږي د هغې نه علاوه کوم خوراک چې راځي نو د ټیوب پیټ په آخر سر باندې یو سټرکچر موجود دی چې هغې ته سکرز وایي نو هغه سکرز دا چلو کړي چې هغه خوراک ځان ته راکاږي ټیوب پیټ یې رادننه کړي نو په دې طریقه باندې دوی چې دی خپل خوراک چې دی هغه اخلي نو ما تاسو ته وایي څه سیسټم چې دی هغه په دوی کې کمزوري دي نو کم ګیس ایکسچینج کیږي نه هم د واټر کینال سیستم په ترو باندې چې دی کیږي یعنی کم ګیس دی ته ضرورت یې هغه اخلي کم چې ضرورت نه هغه جسم نو باسي بل کم سرکولیشن چې کیږي نو سرکولیشن زموږ سره کې پوره واټر کینال سیستم دی نو کم سیس چې سرکولیټ کوي نه هغه هم په دې واټر کینال سیستم باندې چې دی سرکولیټ کوي د هغې نه علاوه ایکسریشن چې دی نه هغه هم زموږ سره ما تاسو ته دا هم چې دی د دوی دپاره خوله ده هم اینس دی نو په دې اینس باندې چې دا ایکسریشن کوي د هغې نه علاوه مومنټ پې هم کوي زموږ سره ما تاسو ته وایي دا امپیوله چې کله ریلیکسیشن او کانټریکشن شروع کړي نو د هغې د وجې نه دا مومنټ چې دی هغه کوي د هغې نه علاوه که دې سټارفش ته تاسو وګورئ کم سټارفش چې دی دا کم سرفیس چې موږ د لپاسه ښکاري دې ته موږ اورل سرفیس وایو په دې طرف باندې د دې خولۍ او د دې چې کوم لاندې طرف دی نو په هغې باندې د دوی کوم اینس چې دی هغه موجود دي اوس که تاسو د سی ارچین ته وګورئ د ده سره هم 15 آرمز دي د دې سټارفش سره هم 15 آرمز دي نو اوس په دې کې زموږ سره چې دا کم سی ارچین دی دا هو د ده په شان دی خو د ده آرمز چې دی په جسم کې دن نه او لپاسه په دې باندې سپانج چې دی هغه ډېر زیات دي خو زموږ سره چې کوم سټارفش دی په ده باندې سپانج چې دی نه هغه صرف د دې آرمز دي سیډونه دی ټیک شو او د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم دا سی ارچن دی نو په دې باندې زموږ سره دا کوم سپاین چې دی هغه د دوی ټول په دې جسم باندې چې دی راختي او دا آرمز چې دي د په جسم کې دنني او د سپاین د وجې نه چې دی هغه بالکل پټي که موږ د سی ارچن ته موږ وګورو دا موږ په میډیا یا په ډاکومنټریز کې موږ وګورو ته داسې ښکاري لکه ته وایې چې دا د شکون په دې اوبو کې ور روان دی خو دا اصل کې شکون نه دی دا اصل کې زموږ سره چې دی دا سی ارچن دی نو دا زموږ سره پایلم ایکاینوډرمیټا و امید کوم آسان دی نور ملګرو سره به تاسو ضرور شیر کوئ که بیا کوم څه مشکلات ما ته په کمنټ کې ووایئ میله وشو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېره مننه